خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټل کېږي. خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټل کېږي، جنګونه په ټوپک نه په قلم ګټل کېږي. خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټل کېږي، جنګونه په ټوپک نه په قلم ګټل کېږي. او په امن پسې وژاړئ ضایع به اوښکې نه ځي. په امن پسې وژاړئ ضایع به اوښکې نه ځي. دا ډېره خوشحالۍ اکثر په غم ګټل کېږي. تکړه شه خپل سبق وایه بچې ته دلته څه کړې. تکړه شه خپل سبق وایه بچې ته دلته څه کړې. ته څه خبرې څرنګه درهم ګټل کېږي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د خیبر پښتونخوا د ښه لیکوالانو سره کینو، د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ مرکې کوو، هغې تاسو سره معرفي کوو. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناست دی چې ډېر خلک یې پیژني. بلا پښتانه د دې د نوم سره اشنا دي، خلک یې پیژني، د دې په شعر مین دي. زموږ خو سره یو 2 کاله مخکې هم ناستی شوی هغه مرکه په یوټیوب او فیسبوک باندې اوس هم پرته ده، بلا خلکو کتلې ده. د دې د ژوند حوالې سره هغې کې ډېر زیات معلومات دي، تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ. ښاغلی د کتوزو شبقدر د سیمې زیت الرحمن اجز صاحب نومیږي. تاسو ته به د خپله خپرونه کې په 2یم ځل باندې ډېر زیات هرکلی ومینه. ډېره زیاته مننه غازي نادان. ما دپاره ډېره زیاته د فخر خبره ده چې دونه معیاري مرکه او دونه معیاري پروګرامونو کې په 2یم ځل تاسو ځان سره میلمه کړم. تاسو په دې دونه مصروفه وخت کې او روژه هم ده دلته راغلی، د کلي ته راغلی، د خړو لارو ته راغلی. ستاسو ټیم یو جهان منلو. ډېره زیاته مننه اجز صاحب. بس خبرې خو ډېرې نه کوو، څنګه چې ما ویل چې په لومړۍ مرکه کې ټول معلومات شته ستاسو د ژوند په اړه، د شاعرۍ په اړه. بس صرف یو پوښتنه لرم او د هغې نه وروسته به بیا غزلې اورو چې ستاسو ژوند نن سبا څنګه روان دی، روژو سره څنګه یې. دغه سوال راته جوابي کوي، بیا به کلامونه وو. شکر د ژوند خو ډېر زیات ښکلی دی او نن سبا خو ډېر ښکلی دی. یاره ملګري م تپوسونه کوي، ټلیفونونه راځي، ستاسو رنګه ملګري راځي، پروګرامونه کوو. نو په دغه ډېر زیات خوشحاله یو، ډېر ښکلی روان دی ژوند. صحیح ده. نو زمونږ د ملګرو ته به څه وړاندې کوئ؟ څو شعرونه د غزل چې مخ په دې واړو ما تا ته قربان ځکه نه وې. مخ په دې واړو ما تا ته قربان ځکه نه وې. زه به تا پوهه او ما تا ته جانان ځکه نه وې. د خلکو ټول ژوند د ټوپک په سهاره تېر کړی. د خلکو ټول ژوند د ټوپک په سهاره تېر کړی. ما به د دې دور انسان ته انسان ځکه نه وې. مننه. د خلکو ټول ژوند د ټوپک په سهاره تېر کړی. ما به د دې دور انسان ته انسان ځکه نه وې. دومره مضبوط ایمان مو نه و چې مات کړی مو وې. دومره مضبوط ایمان مو نه و چې مات کړی مو وې. مونږ بوتانو ته په ښار کې بوتان ځکه نه وې. مننه. او څو شعرونه نور چې د دې سیمې د خیره لوی واړه امن پسند. د دې سیمې له خیره لوی واړه امن پسند. میندې په کونترو پښتانه امن پسند. ته ګوره چې مرغۍ د امن الوځي او که نه. ته ګوره چې مرغۍ د امن الوځي او که نه. څه تا امن پسند شه او څه زه امن پسند. ظالم ته مې اوچت وي سر له ډېره بغاوته. ظالم ته مې اوچت وي سر له ډېره بغاوته. مینو ته مې ښکته وي لیمه امن پسند. او په شونډو یې خندا د امن زیرې دی عجیزه. په شونډو یې خندا د امن زیرې دی عجیزه. ځلیږي په سترګو کې رانجه امن پسند. مننه. او خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټل کېږي. خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټل کېږي. جنګونه په ټوپک نه په قلم ګټل کېږي. خوشبو د یار د زلفو په شړشم ګټل کېږي. جنګونه په ټوپک نه په قلم ګټل کېږي. او په امن پسې وژاړئ ضایع به اوښکې نه ځي.
په امن پسې وژاړې ضایع به اوښکې نه دي دا ډېرې خوشحالۍ اکثر په غم ګټلې کېږي تکړه شه خپل سبق وایه بچې ته دلته څه کړې تکړه شه خپل سبق وایه بچې ته دلته څه کړې ته څه خبرې څرنګه در هم ګټلې کېږي بیا ووایه یار مسافرو ملګرو ته یې ډالۍ او تکړه شه خپل سبق وایه بچې ته دلته څه کړې ته څه خبرې څرنګه در هم ګټلې کېږي قلار نشي زما د ټکېدلي زړه پر هره دردونه چې سیوا شي نو مرهم ګټلې کېږي بهترین دی راځئ چې شوګیرو ته په سینه باندې خپې کېږدو راځئ چې شوګیرو ته په سینه باندې خپې کېږدو رڼا په مزلونو د تور تم ګټلې کېږي عجیز د دنیا ساجیبه غونتې روزګار دی ځوانۍ بللی کېږي او غنم ګټلې کېږي مننه او شعرونه چې که ښه دی که ښه نه دی ستا روزګار دی بنجاري که ښه نه دی ستا روزګار دی بنجاري ته څه خبرې څومره مزېدار دی بنجاري راتاو درنه د ښکلو سم بازار دی بنجاري ته ښه یې چې په خپل زړه د اختیار دی بنجاري مننه او د چا چې مونږ یو نظر لیدو پسې ړانده د چا چې مونږ یو نظر لیدو پسې ړانده د هغه خلکو تا ته انتظار دی بنجاري یو څو د دنداسې ډکې او مات بنګړي پراته دي یو څو د دنداسې ډکې او مات بنګړي پراته دي تیر شوی چېرته اوس سپدې لار دی بنجاري ته ښه یې چې د دومره ښکلو منځ کې بې پروا یې ته ښه یې چې د دومره ښکلو منځ کې بې پروا یې عجیز په یو ښایست پسې بیمار دی بنجاري بهترین دی ډېره مننه یاره غازي نادانه د نظم د شعرونه نه دي یاد به وي راته نظم نه راته نظم عنوان دی چې خدایه کم طرف ته لاړ شم خدایه کم طرف ته لاړ شم د جنت په شان وطن مې په بارودو باندې خړ دی هره لار به وینو سره ده په کالج باندې ملګرو د ګولو باران وریږي یوه پیغله بهر جاړي خپل ویښته د سر وکاږي زلمی رور یې پکې مړ دی دې منظر ته کتې نه شم څو قدمه په شا لاړ شم بره وګورم اسمان ته یو لوګی مې د خولې وځي اسویلې مې د خولې وځي په دې چودو شونډو مې بس دغه مصره راشي خدایه کم طرف ته لاړ شم خدایه کم طرف ته لاړ شم چې سحر شي نو ملګرو ماشوم رور مې کتاب غواړي وړه خور مې راته وایي تا چې وې ما ته رایاد کړه چې بنګړي درله بیا راوړم چې د پلار خواله مې ورشم راته غلې غونتې وایي بچې بیا مې دارو خلاصي بچې بیا مې ملا خوږېږي مور په نه زړه اواز راږي په ما ګرانه خفه نه شي خو په خوم کې اوړه نشته څوک نیازبینه مې ملګرو نوالو په انتظار د په سوچونو او فکرونو ورځ تېره شي ملګرو چې ماښام شي کور ته راشم د مور غېږه کې سر کېږدم مور مې دواړه لاسه ښکل کړي زما سترګې شي راډکې زه د مور د غېږې پاسم بهر وځمه د کوره بره وګورم اسمان ته یو لوګی مې د خولې وځي اسویلې مې د خولې وځي په دې چودو شونډو مې بس دغه مصره راشي خدایه کم طرف ته لاړ شم خدایه کم طرف ته لاړ شم د ګلاب په شان ځوانان مې د روزګار په طلب ګرځي په روډونو باندې ناست وي چې موټر یې په نظر شي شپږتتې نه راتاو شي هر سړی ورته ملګرو خپل صفت باندې شروع شي وایي زه د کار سړی یم په موټر کې ناست سړی وي بس یو ځوان ځان سره بوځي نور واپس خپل ځای له لاړ شي بیا د پنجو په سر کښېني بل موټر ته انتظار وي زه په دغه لار تېرېږم لکه وره ویلې کېږم بره وګورم اسمان ته یو لوګی مې د خولې وځي اسویلې مې د خولې وځي په دې چودو شونډو مې بس دغه مصره راشي خدایه کم طرف ته لاړ شم خدایه کم طرف ته لاړ شم یو بېوسه شان مزدور یم کار مې نه وي چې پیدا شي کار سره ملګرو بیګارونه لازمي وي بیا چې خپلې پیسې غواړم چې د خان حجرې ته ورشم ما چې ویني خانجي وایي ښه شوه چې ته راغلې دا چمن لږ شان صفا که او بیا بل وخت چېرته راشه اوس مې جیب کې ماتې نشته د خانجي د کټ په خوا کې شپږته ټوپک ماران دي ما چې ویني خانجي وایي ښه شوه چې ته راغلې دا چمن لږ شان صفا که او بیا بل وخت چېرته راشه اوس مې جیب کې ماتې نشته د غوسې نه داسې سور شم لکه سوره نار ته ګوره بیا په زړه کې داسې وایم د عاجز د تپوس څوک دی خدایه ته یې مددګار شي بره وګورم اسمان ته یو لوګی مې د خولې وځي اسویلې مې د خولې وځي په دې چودو شونډو مې بس دغه مصره راشي خدایه کم طرف ته لاړ شم خدایه کم طرف ته لاړ شم ډېره زیاته مننه عاجز صاحب دومره ښه نظم او شعرونه تاسو ویل د هغې دپاره ډېره زیاته مننه کوم ملګرو پکې ډېر زیات خوند اخیستی په اخره کې خپل یو زبردست
چونکې ستاسو شعرونه خو نظم ډېر زبردست وو نو زما یقین دی چې ستاسو پیغام به هم ډېر ښکلی که دغه پیغام په یو څو شعرونو باندې ورکړی شي نو ډېره زیاته مننه پیغام خو بدم چې د پوخانو کاري مونږ بس یو پیغام بس یو اندې صاحب وایي چې پسه د مروره چرته تلې د پښتو دا ولې به د ښار کې داسې غلې د پښتو خو مور هم یې وایو نه یې لولو نه یې لیکو مونږ څه په نااشنا ډول منلې د پښتو نو موږ شکر الحمدلله پښتانه یو دغه ملګرو ته دا پیغام دی چې دغه پښتو لاندې ژوند تېر کړو او ځان په خپله په خلکو باندې ومنو چې موږ پښتانه یو پښتون یو منلی شوی قوم دی ډېره زیاته مننه قدرمنو عجز صاحب تاسو موږ سره په دویم ځل باندې واورېدو دا د دې زموږ سره دویمه خپرونه وه چې موږ ته ریکارډ کا تاسو د ټول ښه د باد او بریالي اوسئ عجز صاحب له هم ښه ژوند غواړو د لوی الله په امان